ستاسو یادي زمونږ په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپله خبره شروع کړې وه. خو بعضې علل او بعضې عوارض داسې چې د هغې تقاضا دا وي، د هغې ضرورت دا وي چې کله ناکله به د هغې نه اخوا او دېخوا خبره کوي او کله ناکله به سیاق او سباق بدلی را بدلی، نو عوامو ته بیا پیدم وي او د ضرورت او د موقع مناسب هغه شی پیدمن هم د هغې د وجې نه کومه سلسله چې وه د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې یو جمعه یا دوه جمعې یا درې جمعې تعطل راغی او هغه تعطل څه بې فایدې نو هغه تعطل هم د فایدې و، ځکه چې کومه سلسله مونږ شروع کړې وه دا هم د هغې د مکملاتو نه او د تکمیلو نه او د زوائدو نه راغلی او انسان دی دا خو ما تاسو ته تېره جمعه وي چې یو خو به په بعضو د الله په کارونو باندې اعتراضات نه کوئ، زړه ته به طبعي او فطري خفګان خامخا د هر انسان وي، هغه به داسې په ذهن باندې یا په زړه باندې تاریکۍ نه چې یا تا د دنیا د کارونو نه خصوصا د دین د کارونو نه دي وباسي، چې د دین د کارونو نه ویستې ځان له ډېر سخت نقصان ورکړي او چې د دنیا د کارونو نه دي وتې نو خیر دی دونه نقصان نه دي راغلی بل کار دی، خو د دین د کارونو نه ووتې نو بیا ولې نقصان دی او بیا تکلیف دی او بیا د فایدې کار نه دی، د نقصان کار دی. او طبعي اشیاء او فطري اشیاء دا په انبیاء هم راځي. موسی علیه السلام امسا غورځوي او روح البیان نقل کړي دي چې څنګه افسا وغورځوله او ویلي دي چې مار شوی دی، په خپله یې منډه یې په خپله ووهله، الله ورته ویل لا تخف، ته ولې یېرېږې؟ موسی علیه السلام د دې نه ته مه یېرېږه، نو دا خو موسی علیه السلام ته پته وه چې دا زما د لاس امسا ده او د دې نه بار موږ شوی طبیعت انساني باندې ده او الله ورته وایي مه یېرېږې، دا به دا به ستا د نقصان نه وي، دا به ستا د فایدې راغلي. نو طبیعي اشیا به وي او تاسو به د هغه طبیعي اشیاو د وجې نه داسې اشیا داسې د دین کار ته به نقصان نه راولي. دا مې ولي وو، دا مې ځکه وویې مولیان صاحبان د یو علاقې نه راغلي، نو ویې چې مونږ تېره جمعه د جمعې بیانونه نه دي کړي، وایي ټولو نه دي کړي، وایي ټولو نه دي کړي، وایي دا خیر دی چې نه دي کړي خپل کار هم دی. داسې انداز سره چې تعطل د دین په کارونو کې نه راشي نو دا محمود خبره ده که نه؟ محمود په معنا د دې سره چې ښه خبره ده د راشي. نو خبره ما تاسو ته شروع کړې وه د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم او مونږ رسېدلي وو، ستاسو یادي غزوة الخندق ده. غزوة الخندق یو داسې غزا راغلې وه او یو داسې جهاد راغلی و چې په دې کې د ټول جزیرة العرب کافران مشرکان راجمع شي، ټول راجمع شي. زه ورته ده ویم چې اتحاد یې کړی دی، څه یې کړی دی؟ اتحاد ډېر ښه شی دی، ډېر بد شی دی. اوس خلک وایي تاسو له پي ټي آی سره اتحاد وکړئ، موږ اتحاد نه دی کړی د پي ټي آی سره، د پي ټي آی اتحاد ځان نه شي راغلی، په یک پوینټ ایجنډا ورسره خلک متفق شو چې په دې انتخاباتو کې څه شی شوي ده، ځانګړي شوي ده. اتحاد نه وي، اتحاد ځان نه شي وي او که چېرته بالفرض یو خبره وي، یو د دوو پاټو مشران د یو پاټۍ مشران راولېږي، هغې کې صرف په یو خبره باندې اتفاق وکړي چې یو زما او ستا دا موقف او زما او ستا دا خبره یو شان ده، خیر هغې کې هېڅ نشته. او بله دا ده چې یو شل ځله په دې وشي، یو شل ځله وشي، تاسو په دې څو باندې مه راځئ، دا چې نور شوي د ماړه کې راغی چې
په دې اړه کې رالي چې لکه شي دې طرف ته روان زمونږ ما خو چېرته دا خبرې نه دي کړې خو نن بیا زمونږ د دې پي ټي آی په دې کارکونانو کې د ټولو نه غوره پي ټي آی والا دا پښتانه دي دا سم بس د الله دې نور خیر کړي بیا په هغې کې یو طبقه ده حیران نه شي مونږ به خدای په خفه کېږو چې دوی په دې علماو پسې لګي وو ډېر به خفه کېږو زه بېګا پېښور ته تللی وم نو چا سره کېناسته وه نو چې هغوی به علماو پسې خبرې کولې نو دوی به خامخا ملیانو او طالبانو به هغوی پسې سم د بدر او د احد جنګ یې ځای جوړ کړ او په سوشل میډیا باندې سر سندرګو دا فضول خبرې شروع نو ما سوچ کوم بلکې په هغه جلسه کې مې وویل چې اوس به دا د پي ټي آی کوم کسان چې دا د ملا ګیر او د ملا دا پړکي او دا جومات او دا هر څه سپکول او کنځل مې کول دا اوس ملا ته چې او جناب دې ځکه اتحادي دي او ملا به هم اوس د یهودي نه مسلمان دی ځکه څه به یې اتحادي وایي نو چې یو شی دا طرف ته روان دي چې سبق یو ځای باندې کېنی نو لږ ما به تاسو ته ویل لږ ګزاره کړم ستاسو یاد شي ما به تاسو ته څه په دې ځای به ناست وم دا لږه ګزاره کوئ لږه تاسو او وی به هم دا تورې ټوپکې راغستې او تاسو ما به تاسو ته ویل هغه مقصد مې دا دی چې لږه ګزاره کوئ داسې حتی مه رسېږي چې بیا ستا لږ کېنې سترګې مو ټیټې نیولې وي هغه حتی مه رسېږي ما به تاسو ته وایي چې لږه ګزاره کوئ شمشاده لږه ګزاره کوئ ښه هلکان تکړه وو نو دوی ما ته باچا صاحب چغه واله وي مفتي صاحب اشاره کوه او غوره کړه او بیا یې تماشه کوه نو یو بل ډېر پوه سړی و خبره ده دې غوږ ته راغی چې لږه ګزاره کوه بیا خیر هغه راغله دې غوږ ته سړی ورته بیا وکړي هغه به راته څه شي مفتي صاحب لږه ګزاره کوه لږه به ګزاره کوې باچا صاحب ګزاره چې نه کوې تحمل ډېر ښه شی راغلی دی تحمل او ضبط ډېر ښه شی راغلی تاسو به تحمل په هر حال ما خبره تاسو ته کوله د خندق په جنګ کې دا ټول خلک راجمع شو اتحاد یې او دا تقریبا 23 او دا ټول جزیره العرب مشرکان را مخالف ودرېدل الله تعالی بیا فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه ځکه یې ورکړه چې ثبات استقامت یې وکړه استقامت یې کو نو کړ کار خراب یو ځای کې ودرېدل او د استقامت سره سره دا سره یاد ساتئ تدبر تدبیر یې وکړه څه وکړه تدبیر پیژنئ تدبیر دې ته ویل کېږي چې د یو کار متعلق سوچ او وچار کول یو کار چې کوي کنه هغه کې بس کې سوچ او وچار کوي حدیث کې راځي او سره نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکیناس اوه تړه نه حضور صلی الله علیه وسلم ته یو کده او تړه نه نو په خبره تړه تاسو ته توکل وایي دا توکل فتوکل باندې په توکل باندې بالضمه والفتح کې دا په توکل او په توکل پرې خدا وینا توکل باندې مو پرې دا شامل یو تر بیا توکل کړه اول یو تر ما چا څه نو بیا څه چې کې توکل چې توکل دې چې ته تړلې دې او توکل کې خدا اسباب د حرکت کې راځي نو تدبیر وکړه سبق تدبیر دا د انبیو کار دی کوي ځان سره یاد ساتي سوچ کول وچار کول فهم کول او زمونږ د پښتانه مسلمانانو پښتانه د تدبیر خلک نه دي یاد سره تاسو چې خلک ملان دي او دا پښتانه ډېر طبقه دي دا پښتانه ډېر طبقه لا یاد سره پنجابیان ټول دي دا پښتانه طبقه دي او تاسو نو طبقه خلک څنګه تاسو به چې څوک نه طبقه دي سیګار دونه طبقه دي چې تاسو به خلک وګورئ او د انسانانو قومونو متعلق یو خبره ده دې خبرې وي انګريز چې کله کار کوي پیرنګي چې کله کار کوي نو یو کال مخکې دا منصوبه جوړوي
هندو چې کله کار کوي نو میاشت مخکې منصوبه جوړوي. مسلمان چې کله کار کوي نو بس چې کله راشي نو په هغه وخت کې منصوبه جوړوي. تاسو ورته پښتو کې وایي په تیار جنګ کې اصونه زبلول او سربول. او تاسو نه چې کوم شاته دي هغې ته چې کار مې باندې چې کله تیر شي نو منصوبه یې جوړوي. زما خبره پوه نه شوه. سیکان ډېر کمقل دي. په ټولو قومونو کې سیکان کمقل دي. دا پښتانه پرې خلکو بکلي. هندوان ډېر لوګیان خلک ډېر بڼیاګان. پښتو کې ورته خلک څه وایي بڼیا. بڼیا پېژنئ که بڼیا دې ته وایي چې ډېر هوښیار او د دې نه هم هوښیار فرهنګیان دي. یاد ساتئ خو تدبیر او سوچ او فکر دا کار طریقه کار د چا چې د انبیاو د انبیاو کار دی چې هغوی په فکر سره کار کوي. غورټک نه ورګډېږي. د هر کار لپاره تدبیر کوي. د جنګ لپاره تدبیر کوي. د دعوت لپاره تدبیر کوي. د کلي د ولس د چلولو لپاره تدبیر کوي. د ریاست قایمولو لپاره تدبیر کوي. د چا سره تعلق ساتلو لپاره څه شي کوي؟ تدبیر کوي. تدبیر ډېر ښکلی شی دی او تدبیر سره د تدبر ده. تدبیر سره د تدبر. تدبر څه ته ویل کېږي؟ هوښیاروالي. دا ډېر ښکلی شی راغلی چې انسان کې تدبر وي، هوښیاروالي وي. دا ډېر ښکلی شی راغلی. نو حضور صلی الله علیه وسلم تدبیر وکړو خو سره د تدبر نه تدبیر وکړو. ښکلی انداز سره یو مزیدار خندق او دغه وکړه. هغه کې بیا په خپله باندې سوا اصلح. هغه کې بیا په داسې انداز سره جنګ وشو چې الله تعالی فتح مسلمانانو له ورکړه. او داسې فتح الله تعالی مسلمانانو له ورکړه چې د کافر په زړه کې الله یو ناشنا شکست او یو ناشنا روب کېښوده چې بعض د دې نه موږ اخوا مقابله نشو کولی د مسلمانانو سره. بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اخري موقع ده چې د عرب او د اهل الشرک او اهل مکه راغلي دي او په مدینه منوره حمله کړې ده. دې نه پس که چېرته دوی واپس نه راځي موږ به پرې حمله کوو. مخکې شانتې د نبوي خونې او د حضور صلی الله علیه وسلم د خانه مبارکه مخکې شان کار د دې نه پس بیا په مدینه حمله نه ده شوې. اخرنۍ د اسلام په تاریخ کې اخرنۍ حمله ده د خندق. د اسلام په تاریخ کې اخرنۍ حمله څه شي؟ د خندق. په ریاست کې مدینه باندې بیا چې حمله 1400 کاله کې 1400 کاله کې بیا په مدینه منوره حمله نه ده شوې. یعنې تاتاریان هم تېر شوي په مدینه حمله نه ده کړې. پیرنګیان او صلیبیان تېر شوي دي په مدینه حمله نه ده کړې. ناکاره قرامته تېر شوي دي په مکې حمله کړې ده خو په مدینه نه ده کړې. مکه کې بیت الله وران کړی قرامته شیعګان او دا بحرین او یو کاڼی حجر اسود یې وړلی. د پښتنو یو فضیلت دا دی یو فضیلت ته تر پښتنو وایم. د پښتنو یو فضیلت دا دی چې قرامته کله حمله وکړه او بیت الله کې 33 سال مسلسل حج نو شوي. 33 کاله مسلسل حج نو شوي او دا حجر اسود یې راواغسته بحرین ته یې وړه او دلته په ملتان باندې هم قرامتي شیعګان راغلي وو. نو پښتنو یو لښکر جوړ کړه په قندهار کې. قندهار کې پښتنو یو لښکر جوړ کړه چې نه دا خو زمونږ د دین او د اسلام ځای راغلی او هغه لښکر لاړ مکې فتح کړو. د بحرین نه هغه کاڼي وروړو. هغه کاڼي د قرامته سره هغه بیا په بیت الله کې کېښوده. دا فضیلت الله تعالی پښتنو له ورکړی دی چې قرامته غوندې شیعګانو له دوی شکست ورکړی. او کله چې محمود غزنوي حمله وکړه په ملتان باندې نو په هغه وخت کې یو ګورنر داود قرامتي به یې ورته وایي. دا نوم ځان سره یاد ساتي. هغه داود قرامتي د قرامتیانو د طرف نه په ملتان باندې حاکم اسلام ته ډېر سخت نقصان رسوه. دا د قتل کو او د علاقې بلوچستان او د ملتان او سیستان د سیستان درجه بلوچستان سره حصه راغلی دی. نیم په ایران کې دی او نیم په پاکستان کې سیستان. دا ټولې علاقې ته واغستی. خو دا د پښتنو دپاره یو عزت دی یو شرف دی چې یو غټ کافر له الله تعالی د په لاس باندې شکست ورکړی دی چې هغې ته قرامته وایي او هغې ته شیعګان قرامته وایي. قرامتیانو په مکه حمله کړې وه خو په مدینه یې نه وه کړې. هلاکوهان اراده کړې وه چې په مدینه منوره حمله کوم خو الله تعالی سبب برابر نه کړ. یو څو مسلمانان سره یو دی شیخ شمس الدین نومېده. دا ځان سره یاد ساتئ.
بیا د وجه نه دي ته الخانیان وایي دا مسلمانانو شو کله نا کله به په فهم باندې یو شی سمې وایي چېرته دي وایي یاره په مدینه حمله کړو کله چې بغداد تاتاریان خراب کړو اراده یې دا وکړو چې په مدینه حمله کړو وایي په مدینه کې لکه چې ته حمله کوې نو څه مقصد دې شته یو مقصد کې دا دی چې غټ غټ محلونه به وي او غټ غټ باغونه به وي او غټ غټې خزانې به وي لکه نیت یې دا و چې لکه څنګه بغداد مونږ واغوسته او دمشق مونږ واغوسته او اصفهان او شیراز مونږ واغوسته او دا دولتونه هم لاسته راغلل نو په مدینه کې به هم داسې دولتونه وي هغه شیخ شمس الدین ورته وایي که هسې به لاړ شي وایي ولې وایي نه پکې اوبه شته نه پکې باغ شته نه پکې دولت شته نو دا خلک چې ور روان دي وایي دا صرف مقدس ځای دی نو شړه راغلې ده د اوبو درک پکې نه لګي اډر واټر رامي هلاکوهان او چنګیز خان دا یو وفد دی ولېږي د هندوستان ته یو وفد راولېږي د چنګیز خان په زمانه کې یو ګورې چې دا ملک زموږ د اوسېدو دی که نه دی هغه د خدای په قدرت باندې په دې په اړ په شکال کې راغله او اړ په شکال کې الله تعالی د پاکستان د ځمکې نه په امان کې وسره خفه کېږئ ما اړ په شکال کې به کارام خزان د صاحب ریاض سره هغه اړ په شکال کې راغلو دا ټک نه چې هغه ولاړه نو قدرتي چل دا وکړو چې داسې ځای ته لاړه چې اوبه ترخې وي او شپې چې تېر وکړو نو ماش وخوړه لاړم چنګیز خان ته ویې خدای دې بیخ هندوستان وباسي دا ټوله حق هندوستان وایي ولې وایي موسم یې د اوسېدو نه دی شپې د آرام نه ده خو اوبې د سکون نه دي وایي ولې وایي ډېره سخته ګرمي ده پکې اوبې ترخې دي او دونه ماشیني وي زه خدای پاک الله دې خیر کړي هغوی دا نه بنه هغوی شمس پرست راغلي دغه شانتې یو وفد هلاکوهان ولېږه مدینې منورې مدینې منورې ته چې کله ورسېد جاسوسان وفد مراد جاسوسان تا راغلو شو نو مدینه منوره کې مې اوس تاسو وګورئ چې 1400 کاله دغه زمانې نه 600 سال 800 کاله 800 کاله چې تېر شو بیا هم سهولیات نشته اوبه خلک په بوتلو کې اچوي راچي د سکول اوبه ته په تکلیف وي په مکه کې د سکول وایي بادشاه شیخ شمس الدین خو سمه خبره کړې ده وایي ولې وایي هېڅ مال پکې نه نشته نه پکې زراعت شته او نه پکې تجارت شته او نه پکې محل شته وایي زه چې ځو واپس ځو په ښه خبره وکړه زه ډېر سخت کله ناکله د ډېر تکلیف د لاسه کله ناکله په ما باندې داسې لچ راشي ما یې لکه دا ځناور راغلي الله که دا ځناور مدینې منورې ته راغلي او د مسجد نبوي بې حرمتي یې کړې او د روزې د مبارکې د رسول الله سلم بې حرمتي یې کړې نو دا مسلمانان په تباه برباد شوي خو دا د الله یو کار دی چې دا ځناور یې پرې نه ښود صلیبیان هم داسې چل کړو فرډیننډ ورته ویل کېږي او نیت یې دا و چې زه ځم مدینې منورې لښکر یې برابر کړ د جدید طرف باندې بس یو ځوان و خو د سړي یو څه وایي ورته وایي صلاح الدین صلاح الدین څه صلاح الدین صلاح الدین اوس هم نن سبا انګریزانو او پیرنګیانو ته هغوی په خپل انګلیش کې چې صلاح الدین وایي که نه صلاح الدین حیران صلاح الدین لښکرونه په مخه کړې دا د حطین د جنګ نه مخکې کیسې دي او په هغه وخت کې مدینې منورې حفاظت وکړه الحمدلله او صلیبیان یې د هغه د جنګ راوړل دجال هم نشي ورته ننوتی دجال به په ټوله دنیا کې ګرځي او دجال به په ټوله دنیا کې مسلمانان په تکلیف کې مبتلا کوي داسې یو ځای دی چې دجال به نه ورځي ګوره یاجوج ماجوج به هم ورځي او دجال به هم ورځي که راته ده او که سمه ده او که غر دی او که هر څه دی دجال به ورځي د دوه کارونو حفاظت به الله تعالی کوي یو به په مکه باندې د حرس لپاره یو به په مکه باندې د حارسۍ لپاره حارسۍ ته د څوکیدارۍ لپاره فرشتې مقرر کړي او یو به د مدینې منورې د حارسۍ لپاره او د څوکیدارۍ لپاره فرشتې مقرر کړي بیا هسې کې فداکاره خلک وي که نه نو په مدینه کې به منافقان موجود دي نو په مدینه کې به یو زلزله راشي زلزله چې څنګه راشي دا خراب خلک به د مدینې نه وځي او چې څنګه وځي به دجال به تاویږي راتاویږي بس کلک چې ګیر به کړي خو سحر دجال سحر سره د ساینس نه دی ښه یوازې سحر نه دی ګوره په دې قصو تاسو نه پوهېږئ دجال یوازې سحر نه دی سحر او ساینس یې یو ځای کړي دي ډاکټرانو څه یو ځای کړي دا ساینس هم سحر دی که نه دا ساینس څه دی سحر دی دلته ټکر کوم هغلته ځي خو دا سحر دی
دا موبایل یې ګوره دا څومره کیسې چې روان دي پرې ورښکته کوو پټرول ور واچوو ګاډي دې منډې وکړي دا سحر دی که او دا سحر دی دا سحر دی خو دا د سحر یو مادي صورت دی او هغه د سحر غیر مادي صورت نو دجال به سحر او ساینس یو ځای کوي او دا ډېر خراب شی دی چې سحر یو ځای شي نو د هغې چې صرف سحر وي نو اهل الله د هغې مقابله کوي د دې قسمو مقابله چې صرف سحر نو اهل الله مقابله کوي خو چې د ساینس وي نو اهل الله بیا د ساینس مقابله نه کوي ځکه چې دا د دوی د قوانینو د لاندې نه راځي نو دا حرامیان پوهېږي په دې باندې چې سحر او ساینس یې دواړه یو ځای کړي دي نو اهل الله به د دې مقابلې نه عاجز شي نو اشنا خبره به درته کوم په هغه زمانه کې چې څومره اصحاب التکوین دي که نه دا هغه خبره درته کوم هغه به ټول د دجال د مقابلې نه عاجز وي څونه قطبان چې دي هغه ټول اقطاب به د دجال مقابله نه شي کولی څونه اوتاد چې دي ابداد چې دي دا ټول به د دجال مقابله دا لوی طاقت دی که نه د طلاق د ژبې کې غوث به د دجال مقابله نه شي کولی بلکې څونه اهل الله چې دي په دوی به انوار راځي دوی باندې به انوار راځي خو اثر به نه کوي د ابن عربي صاحب وایي اثر به نه کوي او راځي به په اثر به نه کوي اهل التکوین به مقابله نه شي کولی نو د اهل التکوین لوی مرتبه والا اشخاص په الله د مقابلې دپاره راوړي لوی مرتبه والا څوک دي انبیا که نه نو نبوت خو بند دی که نه دا څه پاکستان خو نه دی چې دوه ورځې پس پکې اعلان کېږي چې زه پیغمبر یم او زه پیغمبر کور دی د ویردین جومات شه او اوزار شه پیغمبري ختمه ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیغمبري ختمه ده خو یو پیغمبر جملې په اسمانونو کې شته چې هغه تابعدار د شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضرت عیسی علیه السلام ورشي نو ګوره اهل التکوین مقابله وکړه نو کار لاړل چېرته انبیاو ته نو حضرت عیسی علیه السلام ورشي او عیسی علیه السلام په منارة البیضاء باندې به راکوشي او جګړه به شروع کړي او بیا به دجال په لد نومي ځای کې قتل کړي ناشنا خبرې دي که نه ناشنا هغه لد نومي ځای یو مکه شانتې په اسرائیلو ایرپورټ یې جوړ کړ یو غټ ایرپورټ یې جوړ کړ لد ورته ویل کېږي په مکه غټ ځای کې یو ښکلی ځای جوړ کړ او باقاعده ضمن عمارتونه جوړ شوي دي منارة البیضاء د مسجد نبویه غټه مناره ده وایي په دې به راکوزېږي دا څو عجیبه خبرې دي بیا دا کوم ځای کې چې دجال قتلېږي که نه دې ځای کې یو ځای جوړ شوی دی په دې ځای کې به دجال قتلېږي دا د پیغمبرانو شان دی چې د هغوی پیشنګویې داسې وي چې هغه ګډې وډې کېږي نه اخوا دېخوا کېږي نه دا ځان سره یاد ساتئ نو مدینه منوره د حق زمانې نه الله الحمدلله په امن کې ساتلې د دجال په زمانه کې به مدینه په امن کې ښه دجال به نه داخلېږي او چې دا څوک منافقان ګړه شو چې باچا شه چې بس څوک منافقان نو بس مدینه منوره کې به زلزله راشي او هغوی به ټول لاړ شي په بلې پاټۍ کې به شرکت وکړي چې په بلې پاټۍ کې شرکت وکړي د جمعیت نه غیر نو خرابېږي به که د جمعیت نه غیر به باچا صاحب چې چا بلې پاټۍ کې شرکت وکړه فقط خاب وخسره غرق او غرق شو نو لاړ د جمعیت نه غیر به شرکت وکړي چې شرکت کله وکړي د هغې نه بس نو خراب بشي خو بیا الله تعالی د مدینې منورې حفاظت کوي ولې ځکه نبوي خو نه چلېدلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کافر به د دې نه پس او اهل الشرک او اهل الکفر به د دې نه پس مدینې منورې ته نه راځي نو کله چې د خندق غزا ختمه شوه نو کفر په ضعف کې راغی او د خندق غزا چې کله ختمه شوه نو کفر په کمزورۍ کې نه راغی نو چې کفر کمزوري کېږي نو اسلام به طاقتور کېږي نو اسلام طاقت واغس خلک ورو مسلمانانو ته شروع شو بیا حضور صلی الله علیه وسلم یو معاهده وکړه د حدیبیې د هغه معاهدې د وجې نه الله تعالی طاقت ورکړ اسلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو مسلمانانو ته تر دې حده پورې چې د جزیرة العرب هغه فضا یې بالکل بدله کړه او تر خلک مسلمانان شو دعا وکړئ یا الله یا الله پاک نشاءات و مقامات کې وساتي د نور به خیر برکات ولرا یا الله تعالی د وزیر اعظم اعلان شوی دی کنه دا ډاونلوډ جاری نت سلو یا الله تعالی
په دې ملک کې د خیر وزیر اعظم راغلی یا الله تعالی په دې ملک کې د ملک او د اسلام او د دین لپاره د خیر وزیر اعظم راغلی یا الله تعالی هغه کس راغلی چې په دې ملک کې د شریعت نظام اعلان وکړي یا الله هغه کس راغلی چې په دې ملک کې د قرضې ختم کړي یا الله هغه کس راغلی چې په دې ملک کې ارزاني راوړي یا الله هغه کس راغلی چې په دې ملک کې د مسلمانانو د اتحاد اعلان وکړي یا الله هغه کس راغلی چې د عوامو کې د دین هم خیر او د دنیا هم خیر او د آخرت هم خیر یا الله هغه کسان په واقع کې او ساتي هر څوک وي چې هغه کې زموږ د دین هم نقصان وي د ملک هم نقصان وي د ولس هم نقصان وي د اسلام هم نقصان وي د عالم اسلام هم نقصان وي د عمومي امت مسلمان نقصان دي دا کله ټول امان یا الله ټول په جوړ بدل کې یا الله تعالی د ټول مسلمانانو په منځ کې یا الله تعالی جوړ راولي یا الله رحمت راولي یا الله خیر او برکت پکې نواچي دا مصیبتونه نه الله په واقع او ساتي وصلی الله علی خیر